الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره را رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام غیر مسلم مباشرانو لا خطونه لګل شروع کړه. او زموږ استاد محمد رسول الله ډیر وکړ انسانو داول نه د خطونه نه لګل. سیرت کتابونو کې دالی کې دغه وجه دا چې کله خلافت نه حکومت نه او ته یو بادشاہ لخت لګي نو د خپل ځم پورې دا خندا ده، د خپل عمل او د خپل کردار. بلکې مدینه منوره کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو دار الخلافه جوړ کړه، فوج قطاعات د دشمن بزړه کې د رسول الله رو پرې وترو. نو وس خلکو له خط لیږي، د خط کې اثر او قوت وی. نبی کریم علیه السلام ملګری راځم کړه، ورته وی ویل چې زه خلکو له خطونه لګم، خو ګوره شور بنه کوي لکه څنګه چې د عیسی ملګرو شور کړو. هغه مشوره کوله، به مشوره کې څه جنجال جوړ شو. صحابه ورته ویل یا رسول الله موږ ستاسو قربان یو، ته چې خبره موږ لکه عقب ملو. خو هغه ورې زمونږ مشوره واورغه ده چې خط شاله لګي او په دې باندې مهر نه نو د بادشاہان ډېر متکبرین دي، به مهر خط هغه ګوري نه اشه به خط ولګو به دې مهر جوړ کې دعوت پنيت باندې شي چې محمد رسول الله لیکلو عليه الصلاه والسلام او د الله د اکرام د وجنه محمد نو مکته کې رسول پورته او الله پورته کې لیکلو کې بالعکس ادبن باندې کریم عليه الصلاه والسلام چې ضرورت پر کولتلو اسلام او دا مې ویلو چې په دین د اسلام کې د ادب یو چت حیثیت. خطونه کې څو خطونه ولېګل نجاشي پاشا له ولېګو د عمرو ابن امیہ الزمری په واسطه باندې هغه شکل خط ورشي، تقریبا 3 خطونه رسول الله لېګلی و. نو د منبر نه راکته شوې د وجته زینا او د خط خپل کې رسول الله له ارشادات را ولېګل او خط را ولېګو چې یا رسول الله بالکل ما ایمان راوړ سره ترزوي پلاس او تمه اومنلې. سوره جورسه په نهم کلمه چې کړه دا وفات رسول الله ملګرو له ویل چې یو نیک انسان وفات شوی دی، غیبانه جنازه په وکړه. موږ به دا جایزه په دې شرط باندې چې عادت تی جوړ نشي او کله چې خ جنازه پېښ شي نو به دوباره ضرورت شته نه، لیکن اول کشر د ګډ وړو خلکو جنازه کړي نو به دوباره جنازه کچا وکړه سو منعت بني، بلکې عمل ده په حدیث رسول الله مبارک حدیث ده. دین اورسه به دیم خطا د حاتب ابن ابي بلتعه بدري صحابي رسول ممتحنه د بارک نازل له مقوقس بادشاہ لړولې شیخ خپل نوم یو جوریج ابن متا د نبی سره بادشاہ. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى مقوقس عزيمه اهل القبط اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم اهل القبط والسلام على من اتبع الهدى. او به وګد آیات ولېګو حاتب شپ شکل ورغه مخکې د دینه چې د خدله ورکی خپل توشیه ورته وکړه چې ګورستانه مخکې به دغه کرسي باندې فرعون ناس سلورنیم سو کال ژوند دیو د اولوهیت داوی وکړه. ول د خلق الله سزا ورکړو دغه نور څه به یې صدله دویش لګه فوش الله برباد کی. هغه چې دا حالت وکاته و موږ د خپل دین د ارشا لپاره نه پریدو تر څو پر شو قوي دلیل موږ له موجود شوی دی. ډېر بهترینه خبره و ظاهری قوي دلیل او دایب سره روانه دل. به رسول الله توصيفات وکړي چې ته ساحر نه، جادوګر نه، منتری نه، وزمن ادوا یو تحفه قبول کا یو جوړ جامه یو اسد الدل بنامه باندې او دوا زنانه نسرین او ماریا. نسرین عبد الله بن حسن بن ثابت دا ورکړه، ماریا رسول الله خپل بنی کاکړه ایمان راوړو. ابراهيم ته وش رسول الله ملګرو لویل شکل مصر لاړ شي او دا علاقه فتح کړه. د خلکو ډېر اکرام کوي ځکه راز ما سرغنی د هاجری علاقه دین ورسه به دریم خطا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د عبد الله ابن حذافه السحمی پلاس باندې ولېګلو د کسرا بادشاہ لا خپل نوم دغه پرویز او مخکې د عمر ابن خطاب په وخت کې د هرقل بادشاہ هم د سړی راغلو. بیا قصه بیان شوی و چې اسیرانی ورشي و دغه د نجات لپاره د بادشاہ تندې خپل کې عمر ابن خطاب به د زړه د تسلی د لپاره د تندې خپل کې نور ملګر لوي چې خپل کوي مچېږي ورته
نو په دې کې د لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى اسلم تسلم فان توليت فانما عليك اسم اهل فارس هغه ایتونه ورته ونی لیکل څنګه دا خو مجوس و لیکن رسول الله ملګرو دې سړي له ویلو چې اول به د بحرین والی لورشه منذر ابن سوالا وجدا دا چې دا سړی ډیر متکبر دی دا بادشاہ ډایرک بس ختم نه ګوري چې جنجال جوړ نشي هغه به طریقه ورش اغله شکل ورغه نو هغه د خدنه واخ صورت راویلې ګلو یې په خپل دار راویلې خو مخکې بادشاہ بجریان کې واچو عبد الله سبراغي دربار شي نو ویل چې د ختم لراکه بادشاہ له ورکو څه چې توای دا د محمد رسول الله خدنه چې په خپل بادشاہ له ورنه کوم دا کیږي دا نمبر اهتمام ولا خلق ورخوشيږي وی الته د عربونه یو سړی راوسو هجره لکه وسودن کې او دا خدای ورته شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله چې دې چې کله ورشد نو تحقیقونه کې داخله ته واخصو سری کې می عبد حقیر من رعیتی یكتب اسمه قبل اسمي یو سپک سړی دی چې دا غنوم زما د نوم مخکې لیکل کېږي محمد صلی الله علیه وسلم یاد او دا مردا دعوت را کوي عبد الله سے فرمایي زمرو وتنبار جزيره العرب را داخل شوم چې ذکر د دماغ زیر اړاله ورکه دا شریک شو ویلي تاسو راولې سوې خلک ورته خلاړو د یمن بادشاہ بازان له خطر لګره ورته ویلې لکه په عربو کې وسړې پیدا شوی لیونه دي لا سړې لراواله بازان بادشاہ بشه دوه پولیس ورولېګل طائف کې چې کله د تجارانو سره مخامخ شو د محمد بکم ځای کې وېڅې کې زموږ بادشاہ سره کار دی ودا خو اسرب کړي په دې طریقه باندې ورشو مکی ولا لې ویل جزیره حاصل کې اقصړې بنند ماده سره مخامخ کیږي دولي طاقت سره ډغره رااله وی شکر رسول الله صلی الله علیه و موږ د کسرا بادشاہ خوانانو ګری خړېلې وی دا ولې زمنګ رب موږ له شي امر کړي و رسول الله ته مخ واړو وی زمنګ رب موږ له شي امر کوي چې ګری وګدي کې بریتان کم صبر راشي سبا چې کله رااله د بادشاہ عظمت ذکر کې چې دا غنه یره په کار دا ودا رقم بادشاہ دی ودا چې سړې دی ودا چې قریدون کې دی وی مقصد هم سره زمنګ سره لاړ شي وسو هغه بادشاہ بیګا مردار شو مرش خپل بچي وجلو شروع پنامه نو دورته ویری دی پولیسو شرکت صاحب راکې زموږ د عقیده و چې دا بدروغ نه ویلې ونه باندې دا خو رښتیم لیونه هغه مړ کېدل لکه و زمانه کې د بعضی بیمانانو په دماغ کې دا خبره يهود نصارو ماته دل دو شکس خړل لیکن زموږ الله چې څو غاړي هغه به کېږي ورسره برا چې دا رب العالمین عادت ته سنت ته چې د کمزور خلکو په واسطه باندې الله د لوی طاقتونه منځ کې راغورځي لری کوي د بازان بادشاہ خبره ورکړه هغه ویل کې چیرته یقیني دا مرداري او مړی نو به په دې سړي باندې ایمان راوړي ځکه دا معجزه ده وحی باندې د اطلاع ورکړو کني نو به اوسره جنگ کو شروع راځي چې د خپل بلاري وره د هغه پر ډیر وجه مخکې ذکر کړی شپږ مې شوري سره د بلاري د وی وس کله چې پاغي کې زهر اچولو دم پسې مردار شو به دغه لورو منصب باندې کې نستا رسول الله ویلو چې کوم قوم باندې زنانه مشر شي هغه بچرتم کامیاب نشي د عمر رضی الله په وخت کې به د علاقه فتح شو او د حسین سره نکاح کې دا بهراله لیکن دې شروع باسان لویلو چې زمانه د پلار کم سړي بشیل ته لګلې هغه رانه والی خو به باسان سره ایمان راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اخی ورکړه د ټول علاقه ایمان شو څلورم خط د هرقل بادشاہ له ولېګو د دحیه الکلبی په واسطه باندې د هرقل خلک ایتالیا روما وې داخله ډېر کې څونه دلته کې څه سړي ورته وکړو وې اسنه ک بدرنګ سړي موږ ورولېګو هغه پورې ملنډي ونی چې کله خط ورته ولې ګول بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم دوګر د اجر الله تعالی درکې بیا غایت ورته ویلي فان تولیتک مخ دی واړو نو تابانه د شیخ خلکو ګناه دي ورسره ټول قوم رسول الله دی ملګری ویلو شاول بر بصرا والی لورشي دا خط به دغه په ذریعہ باندې در تسلیم کی ذکر سره کې دي چې مخه مخوانه لي د پاروسینو رومینو په خپل مابین کې وبحث ولنجوا رومینو ماته خړل ولیکن په دې وخت کې پاریسانو اتحاد وکړي صلیب ورنوړ واغې ورکی او نو چې کوم شي نه اخیستی و نظر بادشاہ هرقل دا نظر وکړي چې زبته بیت المقدس پورې پیدل زم او بل به ال تصریف خپل ځای کې جوړندم چې کوم ځای کې د مخ کې نو ډیر خوشاله نه خړې مو د بعد روس سره غیدار بصره بادشاہ په واسطه باندې راغی خط ورته راوړل بادشاہ ډیر وکړو ظاهري
تحقیق اشتراک چاله کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم د علاقې څوک دلته شته په دې ټول کام کې قتل وکړ ابو سفیان سے فرمایي موږ غزا کې پیدا کړو ک جوړ تحقیق وکي وی چې کله موږ راوښو سره دې چې موږ محمد رسول الله سره پټکانه مو او کچرته زه په عربو کې بدروجم باندې نه مشهور کیدل نو په پیغمبر باندې دروغ ویلې وی خو لیکن مشهورې ده ما د دې وجه نه میزان ته وسه د دروغ عربو مربد غنل اگر کدا جاهلان ولې نو بې ایمان اول کی وکم ورته دې نشری ابو سفیان وای چې د ملګر ورته خو دلم جزا وی زه مخه لکین ولم زما د نور ملګری واغې زما نور سکینه ول مخه مخه کینه ول زکه چې نقل لالیک او د شي ورته ویلې وېدنه یوسف پوښتنه کوم د رسول الله بارک کچرتا غلط جواب راکونه تاسو مال د شي اشاره کوي چې رښتیا وبرس مجھے صحیح ده حدیث بخاری کې راځي مخه لکینو اول ته پوښتنه تداو کې چې دا محمد صلی الله علیه وسلم پتا شو کې د شه د قوی نسب والا دی کړه کمزوري نسب والا خاندانی سره دی کړه چې کمزوري دی ما ورته ویلې زونه سبن دا خو زمون په عربو کې ډېر اوچت خلک دي او دا حقیقت دی چې د زمکه په سر باندې د محمد رسول الله خاندان اوچت خلک دویم ته پوښتنه ودا وکي حکمتونه ورسره په خپل هغه بیانې ما و آیت د پر پلانانو کې غوچرتا بادشاہ تیر شوی نه دی حکمران وشنه ما ورته ویل بادشاہ نه تیر شوی وی صحیح ده دریم ته پوښتنه دا وکي چې آیا دا کومه دعوه د کړي دا چې دا د نبوت ته د مخکې په عربو کې شاده دعوه نه وکړي د شاعري دا وی خلکو کړي وي د علم کړي وي د فصاحت او بلاغت خو د نبوت نه وکړي رب العالمین دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویره مخکې چې دا دعوه شانه دا کړي څلورم ته پوښتنه دا وکړي د اتباع تابع خلک شي دا حکومت والا دي مشران خلک دي کدا غریبانان ما ورته ویري ضعفا غریب خلک پنځم ته پوښتنه دا وکړي د دې ملګری ورس پورې زیاتیږي او کدا شرط کمیږي ما ویره ملګری غریبان دي خو لیکن دا ورس پورې زیاتیږي وشپګم ته پوښتنه داس مانه وکړي شپګم چې آیا په دې کې کوم ملګری د محمد صلی الله علیه وسلم د دین نه مرتد شوی دی سقطت من دینه چې د رسول الله د دین سره ورانه و د غصې د وجې ما ورته ویل چې نه ووم ته پوښتنه دا وکړي ودا چې تاسو سره جګړه کوي نو طریقې څنګه ده وېزمنګ د ما بین کې جګړه شوې شنو الحرب سجال کړه منګه فتح حاصله وکړه ده و اتم ته پوښتنه وکړي چې دوکه تاسو سره د کړو کنه دا کړی و دی وخت کې ما لګیو خبره په ګوردنه نکړه خوونه چلی ده ما ویلې چې تر اوسه پورې زموږ سره دوکه نه دا کړی خو چې کله شان لراغلم کې دي چې د رسول الله دی به کې کومه دوکه ده وکي لغه علم الله نه وې د هرقل بادشاہ بالکل ما پر خبره باندې غوګمونه غراو التفات ونه کی بلکې باج روایتو کې د شي راځي چې د بادشاہ ورته ویلې تر اوسه پورې چې د محمد تاسو سره دوکه نه دا کړی وشم نه کوي او لسمه وینه هم ته پوښه وېدا تاسو څه غواړي مقصد یې سره وېدا موږ له دا خبره کوي چې خلکو اعبد الله د الله بندگی وکړي د پلارونو کې طریقې پرې دی او د قشانه پاک دامنی صدق رښتې امر موږ له پمانځ باندې کوي او د قشان په زکات باندې او صله رحمه باندې دنه ته پوښتنه وی بادشاہ مال متوجه شو ویلې چې دا نه ته پوښتنه مې درنه کړې حدیث بخاری کې راځي دا اری وس حکمت واوره ویتان مې دا ته پوښوږي چې دا خاوند نسب ولده او کنه دی ویتا ویلې شي او قانون دار چې انبیا الله ډېر پوښتنه خاندان کې لېږي کمزوري خلک الله نه لېږي دغه وجه دا ده چې د قوم له دا دلیل پاتې نشي چې الله تعالی خدا کمزوري سره موږ لړ لګلو بینه سبا اخو دغه سره موږ دا خبره شرط څنګه منلې وي او به په ټول انسانانو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وشت د دې وجه حدیث کې راځي د کیسه आवाज والا وې کده بد आवाज والا انسان شرط راولېږي نو کې دې چې د قوم اعتراض وکړي چې الله आवाज ډیر بد موږ خو نه راتلو کیسه شکل والا وې که چرته په شکل سره موږ الله راولېږي نو به داخله د اعتراض کوي چې الله دا غوډر په شکل موږ خو نه راتو تیریدو د دې وجه د انبيو په اولاد باندې زکاتونه صدقې خیراتونه دا شي نه منم ځکه دا د مال خیره دی کدا شي نور د چرته جایش نه به خلک دا وایي چې ګوره دا خو دې زکاتون لپاره د دعوی کوي دې پردي مالو د اخیره راټولې ځان لا
او د انبیاء علیهم الصلوات والسلام نه میراث نه پاتې کیږي وجه دارا به خلک زین کې دا خبره وږي چې په خپل خدا ډیر یو بیرغبت انسان دی خو کې دې چې دا بچون لا جمعوري کوي سات او دا قانون هم دی چې په کم دعوت کې تملق نه وي هغه دعوت مخ وړاندې د ملګرو پر ژوند کې اثر لري خو چې کله یو سړی چندي غواړي او یو شی غواړي بل شی غواړي خلکو نه مال په دعوت را جمع کوي اسی ته خلک به نفرت کوي او دا تجربه راوي غوري چې کم سړی په دې دین باندې مال ولګونو هغه دعوت ته خو چې بده دې راټول کړو امام غزالی او راځي دا ټول فرمایي چې به همت کار دی وکي دویم ته پوښتنه وکي چې لکه ته په دې خاندان کې خو چرته بادشاہ سړی تیر شوی دی او کنه دی تا ویل نه وې کچرته بادشاہ وینو خلکو دماغ ولا به دا خبر راتللې چې دا پیغمبري دعوی کړي د صرف د بادشاہي د منصب ساتلو لپاره چې د پلار د منصب وساتم درې مې دا ته پوښتنه درنو کې چې مخکې د خبره چا کړي وکنه وکړي تا وینا کچا دا خبره کړي وې کې دې چې د بل چا پیخي کړي وې بل چا بس روان وې چې هغه دعوت نه بوت کړي بزم کوم او څلورم مې ته دا ویل چې د تابع خلک چې هغه ضعفا دي هغه مالداران ته ویل کمزوري قانون دار چې د انبیو خدمت هغه همیشه ضعفا وکړي او دا تجربه ده تاسو وګورئ چې د دین د اسلام له قرآن او سنت په درسونو کې دعوتونه کې کم خلک نه دقه غربا سیسن میسن مالداران دوی چرته نه دین خدمت کړي بلکې دین په مقابله کې دا واقع دي مګر ډېر کم خلک بده شي وي دین خدمت چې کړي دا همیشه حق انسانانو کړي چې هغه فقرا دي غریبانان دي ورک خلک دي هغه الله رب العزت میدان لري شری دی او کله کې به میدان باندې ودرولې دی عمله تړلې دی دا خبره کې چې قران او سنت او دغه نافذیدل ودا قانون دی او پنځم مدنه دا پښتنه وکړه چې ملګری کمیږي کې جیتیږي نو تا ویلې جیتیږي ودا قانون دی چې اهل ایمان هم جیتیږي او د خلکو ایمان هم جیتیږي حق پرست ورس پر جیتیږي د رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو بکر او غلام او سره بل تر یو له سرویس درکښانو د ټوله دنیا پر خبره ورسېده دلیل په دې چې د انبیو په تعلیم باندې چې قران او سنت د رسول ایمان هم زیاتیږي او خپل ملګری هم زیاتیږي رب العالمین ډیر ملګری رسول الله له ورکړه قران کې الله فرمایي ته په دې منځ کې ګرځي څوک به سجدي کوي څوک رکوع کوي څوک به تلاوتونه سوې به خو پرې ده د ایمان باره کې به دا خبره ذکر کوو چې ایمان ویل شي صلاح چونګې دې ګډې ضروری دي لغت کې ویل شي تصدیق لا باور لا او دې کې معنی د امن ده اصطلاح کې امام محمد سے تعریف کړی دی چې التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم مع التبرع عما سوى الله کوم دین چې رسول الله راوړی دی په دې باندې تصدیق د نور ټول دینونو غوړه براءت اعتماد پر رسول الله باندې شاول الله سے فرمایي چې د ایمان یو حقیقت دی هغه په دې طریقه باندې چې دا انسان به خپل طبيعت د شریعت برابرې بل به کې کیفیت د اقرار تصدیق او عمل بسيط د مرکب دی مرجئه چې دا بسيط د صرف تصدیق لویلش کرمیه ویلو چې نه نفس اقرار لویلش لا اله الا الله وایا جهمیه ویلو دا معرفت لویلش ماتوریده او شاعر دا خبره کې تصدیق لیکن بشرط الاقرار د وجه دین چې د ایمان نسبت د زړه کېږي او عمل عتب دی د ایمان باندې تیر وخت درس کې دا ویل شي و جمهور اهل علم وایي چې نه دا مرکب دی او چې کوم ځای کې نسبت د زړه شوی د دی وجه چې دا محل دی او کوم ځای کې چې عتب شوی هغه تقاضا مغایرت نه کوي خوارج نه به د خبره کې چې مرتکب د ګناه کبیره کافر معتزله وایي چې کافر نه دی بلکې د منځ کې مرتبه را لیکن جمهور علما وایي چې ایمان مرکب دی د اقرار عمل او تصدیق نه د وجه د دینه چې لیتمئن قلب ابراهیم علیه السلام دا ویلو چې زما رسول مطمئن شي او دا د وجدانیتونه د لکه درد کله زتی کله کمیږي او قران او سنت چې کله انسان مطالعه کې په زیادت د ایمان باندې ډېر آیتونه او احادیث موجود دي حتی تر دې چې د ایمان مسله د زیاتوالي د الله په مخلوق کې سوچ او قران کې سوچ او د الله په نومونو کې سوچ د رسول الله تابعداري د الله نو دعا ذکر د رب العالمین خاصه اخلاق د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام د دین محاسن پیژندل هر قسمه کفر او شرک نه جدایي الله له وخت ورکول د نیکانو علماء سره ناسته علم د قران او سنت اخلاص په ځان کې پیدا کول مؤمنانو سره مینا د ادب نه کار اخصل هغه څنګه لري کېدل چې تا د الله نه لري کوي عمل صالح او جهاد به ان شاء الله په ایمان کې شته کني عبد الله ابن مسعود احمد سے باول حدیث علما دا وایي چې ویل شته
ولې په بل طرف باندې جمهور وایي چې نه نشته دغه وجه در چې به خو شک په ایمان کې پیدا کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ان شاء الله وای په اعتبار د اخر خاتمه سره او مې وای په اعتبار د حالي محل د ایمان به زړه دی خو لیکن دماغ سره رابطه او کنیکشن شته. ایمان کاملېږي په عمل باندې او عمل کې سکیږي په ایمان. نو ویل چې ایماندار جتېږي. ویش پغم ته پوښتنه درنه دا وکړي چې کم سړی بده کې مرتد شوی دی او کنه مرتد شوی نه دی. خدا کوم ځکه چې د مسلمانانو مرتد کیږي هغه دی وجنه نشي د اسلام سره وران دغه دنیوي مفاد دي. پلاني ځکه پلاني مرتد شو پلاني ځکه پلاني ځکه ارتداد په بدی راځي غیر الله سره سجده وکي الله ناروا واسطي وګڼي د الله دین ناقص وګڼي مشرک سره مشرکونه وای د رسول الله دین اعراض وکي اې دې پر استهزاء وکي سحر وکي د کفار سره تعاون وکي دین د اسلام سره بغض ولري بعض خلک دین د اسلام نه مستثنا کی غیر الله له سجده وکي قران په قاذورات دي ډیرانونه کې وګرځي ګناه کبیره ځان له حلال غني او بعض خلک دین د عالم قدیم وګڼي د رب العالمین د ربوبیت نه انکار وکي د الله د کتاب نه انکار وکي چې دا الله خبره نه ده. صحابه له کنزلو کې ملائک د الله لوريان وګڼي ایمان په آخرت باندې ونه لري. د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لکه به بل دغه شندام ګوره به اخر وخت کې سړی په بل طرف رواني د یتیم مال خوړل د يهودانو سره مشابهت او دوستانه. او هم ته پوښتنه درنه دا وکي چې جګړه کې څنګه لري قانون دار چې انبیا کله فتح مني او کله وبېلي. په بدر کې موږ مجاهدونو میدان یوړو لیکن په هوت کې ظاهري موږ لا تاوان غونې ملاو شو اگر کاغه خیر او اتم درنه ته پوښتنه وکي ستانه چې خیانت کړي تا وینا انبیا خیانت نه کوي دوکا او دا دعوت د انبیا ور توحید او سنت ډیره خلک دعوت اول او به ورته ویلي ابو سفیان له کستاره خبره رښتې وي د کوم ځکه چې موږ ناسو دی جلبه د محمد رسول الله دین را رسید دی ورته ویلي وجدان چې په مخکې کتابونو کې لیکلو چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا کیږي په مکه کې او هجرت وکړي مدینې له حکومت به رسیږي تر شام پورې د معاویه رضی الله عنه په وخت کې دلته به ورسېد هغه والی د شام لوی شي شړې د رسول الله د درې لوی شي ملګری عمرو بن العاص مغیره بن شعبہ او معاویه رضی الله تعالی عنه وې دې ورته ویلې به دې شو ارمانو کې وې کچرته زه سره نږدې وي خواله ورغلې ما به د خپې منځلې وې د اکرام د وجنه او ډیر په تکلیف باندې بس ما ورسولې وې دا خبره اچ وکړه که بچا وغړي چې رواني کو خار رسیدلې شنو بچا په سفر روان شراشه لکه روایت کوي چې بادشاہ واغې ور سوچ وکي چې قبر دی او پلان دی او پلان دی او د الله مخله ودرې د ټوله بادشاہ پر خدای لاړو شر زیاله به بخل کو دي دعاګانې طلب کولې او بادشاہ لچوي د ملک بادشاہ جلد کې وبزر سړې دی او دا هغه ورته خپل راغی وې ایسه دغه خانه بادشاہ چې ځانه ملنګ کړي وخت تکته او تکته ویل کس ما خپل راشه خبرې سره کوم وې ته څوک دې کم ځای راړي وې ته چې بادشاہي می و دا کار می و دا کار می به ارزه پر خود الله مخله ځان له ودرېږي ایسه وغم پرې خو نو کله چې د انسان سره برابر شي او بشاشت د ایمان د انسان د زړه ور داخل شو هغه به رب العالمین باندې قوي عقیده لري هغه به دې مادیات نه متاثر کیږي او نه چرته مرعوب کیږي او به ویلي وې زماره دا معلوماتو چې دا راوته خدا معلومات مال نه چې دا په عربو کې چرته بل ځای کې وي خو ورته معلوماتو خو ځکه تورات کې دالي کړی و او به هغه خط رسول چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى حرقل عظیم الروم او سلام علی من اتبع الهدى اسلم تسلم الله بدوکر ته اجر درک وې چې کله دې پر خبره ورسېده نو سره د علما نه سو مشران خلانو سو یو دم دې ټولو شور شغب جوړ کې منډه جوړه کې چې لکه دا تاسو خبره شروع کړه د خپل دین اوس مونږاړي په بل طرف روانه صبر به خلک نه کې پر عزت کړهاله وې هرقل بادشاہ ملګرو لوي ویلي چې لکه د ملمانه اول بار کې ابو سفیان دی خپل کې به سره خبره کوي تاسو اوس ملمانه نه شي شور شغب جوړ کې ابو سفیان موږ ویسو امر ملګرو لوي ویلي چې لکه د ابن ابي کبشا د زوی دین لکه چې تر دې جمره ورسېدو د رسول الله نکو د مور د خوانه خو د حسد د وجه د محمد صلی الله علیه وسلم نو انا خص ولکه دا خدا بادشاہ ته ویل د دین لکه چې دلته مراغه ویلګ لګ زم د اسلام د شورمایله کېدو کې شنبه فتح مکه کې د ایمان راوړو دوی مسله ته دا واخصو چې دهیت الکربی هغه چې کله قلار شنو اغلب د ډیر خو شینو ورکړه جامع ورکړي او وی ویل چې رسول الله باندې سلام وغیرہ وکړه چې دا پلار باندې روان و حشمه ورقه و الته چراله نو د جزام قبيله و هغه د دهیت الکربی مقابله شروع کړه نو ایسه ته ارڅ واخصو دغه کمزوري مسلمانانو مسیدل زید سے بیغوی مشرو
جګړه چې جوړ کړنو هغه دا و چې اخر دې مجاهدینو ماتي وخړ ځکه کم و د هیت الکلبی نه ارڅ واخص هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دینه چې خپل کور داخل شي ډایرک رسول الله لاړ ورته ویل یا رسول الله دې خلکو ما سره د شي ظلم وکي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام 500 مجاهدین تیار کړه زید سے ورته امیر کې ورشي د قوم بس حشمال اخر شراله جګړه جوړه شو نو تقریبا زر وکانه پکې راوسته 500 غړي او سل زنانه انتقام ته واخصو وی په دې وخت کې د ازیات صبرغه د هغه قوم مشر وی ویل چې موږ خو دې سړي دفاع کړی دا تاسو خو موږ مول نه راوځي رسول الله بالکل سره موږ پر دې مال د چانه راوړو بوځي ځان سره دلیل په دې چې مجاهدین د خلکو مالونو لا د خلکو دارایی و غیره شتمنی لا دوی لسترګي اړول اندي بلکې دغه مقصد صرف د الله په دې ځمکه باندې اسلامي نظام راوصل کوم خلک چې دا وشل کدا ډاکی کې او کتاب کې او فلان کې او دا کې دا چې دروغ پر خلکو باندې حدیث بخاری کې نشي راغلي بل طریقه باندې وې د هرقل واچا ورځ راځي چې طبيعت باندې بوج خبيث النفس ملګر ورته ویل چې امیر صاحب دا ولی په دې کیفیت دی وې یاره خو مې ولیدلو په دې طریقه باندې چې د ټوله دنیا باندې حکومت راشي د دې خلکو چې هغه سنت کړی شي وي او د علم نجوم نه دا خبره معلومه کړه ځکه دا د علم نجوم ملامو او قومي ملکمو مخاوري سړیو نو دې بادشاہان ورته ویلي وی خیر د چې دا خوب درې دا خو دومره سخت خبره نه نسواره چې ځان نه سنتي صرف او صرف مسلمانانو سنتي او يهود او دا سنت ابراهيم عليه السلام د ذاتي کړو په عمر دا تشهره واخصه اضافه کو کې رضان لړ کړه ډېر په دې ابن خمر رحمه الله پیدا ذکر کړي شهوت سره کنټرولېږي او د قشان د نور جراثیم او غیره سره به بشي او په دې ان شاء الله کله به ذکر شي د ماشوم د ولادت په تشریح کې ودا خو يهود دا کار کوي د يهود کوم خلک راځي چې د په مقابل جګړه شروع کړي نسوارو په ارزه کې پوجین تیار کړي چې په کوم ځای کې يهود لري واقع وشل د پوخان الله په دې باندې غضبونه نازل کړي دي وې په دې کې دهیت الکلبی زور تر عالم وې د رسول الله دا خط په ورته راړو پولیس لري ویل کدا سړی دنه نه کوي وی ګورې چې دا سنت دی کنه سنت ځکه ته کومه کې مسله کې دا خبره پریوتی او خوب هم لیدلو وی پولیس یو ځای بوتلما وې اسما د علم وغیره خلاص کړه چې زه وکتم سنتو وی بادشاہ لوي چې دهیت الکلبی خو سنت دي باز لکه پریوته چې لکه دا سړی به ور په عربو کې پیدا کیږي مسلمانانو کې رومي علاقه کې دی بل مشر ملګری ورو اغه د علم نجوم ماهر اغله خبر ورولې کړه چې ته د معلومات وکاغم ورشي د قشن نشونه تخلید او هغه هم داخله کی خپل تحقیق مو کې او د قشن د خوب مسلم رااله دهیت الکلبی مو کتل شو او د رومي بادشاہ هغه عالم مرتضی خطر ولېګول نو د پسړه کې د اسلام بشاشت نور سي وردن نه کېدو حالات کړي خو لیکن تیار نه دینو ټول قوم راځه مکړه وړي او چته علماء راځه مکړه کینول آبادی کې دروازه بند کړه د بار نه کلب ورواچو چابي ځان سره واخصه دا ورته په اوچت ځبانه کېناسو ورته وی چې یا فلان تاسو دا غواړئ چې هدایت تاسو له وشي کوی نشي وی غواړئ وی د قصړه چې د محمد دمیګه په مکه کې پیدا شوی په دمانه ایمان راوړی وی کله چې دا خبره د علماء را وکړو د فوجان له یو دم لکه هغه خرچ وتریږي وتوري په دې آبادی کې او په دې دروازه باندې چې منګول دا پنځه ور داخله کړی بس ته اوس موږ د پلارو نکره طریقې نه اړای لکه وڅ اکثر جاهلان دا خبره کوي وی دا پلاني عالم کې سړی موږ د پلارو نکره طریقې نه اړای رسول الله په دین باندې راغلو چې خلک واړي پلان نکره قرآن او سنت برابر په بیا کې نشته پرې دی به لیکن دروازه خپل بند و نو دا هرقل بادشاہ د رسول الله په دې خبره باندې که سوچ کړي چې اسلم تسلیم ویلو چې ما خو ایمان راوړ الله به حکومت هم باقی پاتې کړي وي لیکن منصب د شر شي عزت په خو دا یقیني کمزور او یقین قوي کیږي په دې چې الله په مخلوقاتو کې به سوچ کوي د یقین سره به کینی دعاګانې بغواړي الله به خالق او رب مني الله به عالم مني او د څه بوي چې کوم ګناه ما وکړه دغه بدله مال الله سزا راکړي وای ویلې کینې پر خپل زینو باندې ما صرف تاسو حالات معلومول چې په خپل دین باندې کله کې او غیر کله کې چرته پر محمد باندې منګه مان راړو قطن راوړل او کنه دی علماء دي مشران ورته ویلې منګم دا خبره وکړه چې د څنګه قرآن شو پلارو نکه طریقې پر خدا او په بل تر باندې لاړې وی فسجدوا دي ټول علماء دي مشران وی ایسه هرقل بچا له سجده وکړه ایمان توفیق الله تعالی ورنکي اې د حکومت به تر دې وخت پورې رب العالمین ساتلو خروس به زوال فراغه ولی یو خو علم الله لده دویم حدیث مسلم کې راځي چې بدینه سواره کو چې بتونه او د ملما اکرام نرمي کول شفقت کول او احسانات او دریمه بهترینه وجدا وجدا محمد رسول الله د خط اکرام کړي او دوه مقوقس بادشاہ دواړو پرویز د کسرا بادشاہ مات کړي ایسره حکومت په 15 کالو کې دنه ختم شو لری شو
د عمر سے په وخت کې بیا علاقه فتح شوې. ابن حجر اسقلانی فرمایي وېزما یو استاد ویغه ماره قصه کوله چې زدي علاقه ورغله او ما وې د دې بادشاہ وسو هغه مالوي ویلې چې زماني کله استاد رسول او خطر لګل راشه ګوري وې شکل وراله ما د ورخمه په کپړه کې تاو کړي او صندوق کې خودل او هغه خط علامات معلومیدل کم کم څه ډېر وخت پیدا شوی و ما ورته ویلې چې د دې معمولی خط د وجه تاسو اکرام کړی د الله ستاسو حکومت دومره دائم او برقرار وساتو راشد محمد رسول الله دا غټ ختمونه چې قران دی رب العالمین به تر قیامت پورې تاسو آباد وسات خو چون کې هغه دې خبر له تیار نشو رانه وړل ایمان دین ورسې ان شاء الله کې چیرته روان چار شې فرض باندې ژوندیو به د رسول الله نور خطونه منذر ابن سواله حوزله غسانیله او د عمان بادشاہ او به د خیبر د غزا باز تشکیلات هغه به ان شاء الله بیان کړی شي. رب العالمین د محمد رسول الله تعالی موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم